که چیرې تاسو زما سره مینه کوئ نو زما په حکمونو باندې به عمل کوئ او زه به د پلار نه غوښتنه وکړم او هغه به تاسو ته یو بل مرسته کوونکی درولېږي چې تل تر تله به ستاسو سره وي، یعنې د حقیقت روح چې د نړۍ خلک یې نشي قبلولی، ځکه چې هغه نه ویني او نه یې پیژني، خو تاسو یې پیژنئ ځکه چې هغه تاسو سره اوسي او په تاسو کې وي. زه به تاسو لکه د یتیمانو په شان پرېنږدم، زه بیرته تاسو ته راځم. لږ وخت وروسته به د نړۍ خلک نور ما ونه ویني، خو تاسو به مې بیا وینئ، ځکه چې زه به را ژوندی کېږم نو تاسو به هم ژوندي یئ. کله چې هغه ورځ راشي نو تاسو به پوه شئ چې زه په پلار کې یم، تاسو په ما کې یئ او زه په تاسو کې یم. هر څوک چې زما حکمونه ومني او عمل ورباندې کوي نو دا هغه څوک دی چې زما سره مینه کوي. څوک چې زما سره مینه کوي نو زما پلار به ورسره مینه وکړي او زه به هم د هغه سره مینه وکړم او خپل ځان به ورته ښکاره کړم. یهودا چې اسخریوتي یهودا نه و، هغه ته وویل استاذه ته ولې غواړې چې خپل ځان دې یوازې موږ ته ښکاره کړې او د نړۍ خلکو ته نه؟ عیسی په ځواب کې وویل هر څوک چې زما سره مینه کوي نو هغه به زما په تعلیم باندې عمل کوي. زما پلار به د هغه سره مینه کوي او زه او پلار به هغه ته ورځو او د هغه سره به اوسیږو. خو څوک چې زما سره مینه نه کوي هغه زما په تعلیم باندې عمل نه کوي. کوم تعلیم چې تاسو یې اورئ هغه زما تعلیم نه دی، بلکې زما د پلار تعلیم دی چې زه یې رالیږلی یم. تر هغې پورې چې زه ستاسو سره یم دا خبرې درته کوم، خو ستاسو مرسته کوونکی یعنې روح القدس چې پلار به زما په نوم راولیږي هغه به ټول شیان تاسو ته در زده کړي او هر څه چې ما درته ویلي دي هغه به در په یاد کړي. زه تاسو ته سوله درکوم، داسې سوله چې یوازې زه یې ورکولی شم. دا د هغې سولې په شان نه ده چې نړۍ ورکولی شي. نو څه چې به پیښیږي د هغې په هکله مه ناارامه کیږئ او مه ویرېږئ. تاسو واورېدل چې ما وویل زه ځم خو بیرته تاسو ته راځم. که چیرې تاسو زما سره مینه کولی نو د دې خبرې په اورېدلو سره چې زه پلار ته ورځم تاسو به خوشحاله شوي وای، ځکه چې پلار زما نه ډېر لوی دی. مخکې له دې چې دا کار وشي تاسو ته مې وویل نو کله چې دا کار وشي تاسو به ایمان راوړئ. زه نور زیات وخت نه لرم چې ستاسو سره خبرې وکړم، ځکه چې د دې نړۍ واکمن را روان دی. هغه په ما باندې هیڅ واک او اختیار ونه لري، خو نړۍ باید په دې پوه شي چې زه د پلار سره مینه کوم نو هماغه کار کوم چې هغه راته حکم کوي. اوس راځئ چې د دې ځای نه لاړ شو.